د میدان وردګ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. پایه خو بالکل که ختم داسې دی کار خو یو پرېږده چې د دغه ژی نه وخته شي خط کار زیاتې نه ورکوي مشکلات هم زیات دي. دوی وایي چې دغه چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي او نشي کولی پر وخت خپلو ستونزو ته رسېدنه وکړي. هېڅ یوه شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې راوغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې ځای ته ځو بیا یو ځای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه هم او نور دلته له د هغه سره ډېر په تکلیف وي. تلیفوني خدمتونه بیخي کم دي په هیڅ ساحه کې دلته پورته دغه ځای نه کار نه کوي په همدغه ساحه کې فقط کار کوي. ولایتي چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته به رسېدنه کوي. په بخش د مخابراتو دغه کې نو د لسو پایو خبره دلته سوې ده کار پرې روان ده په بعضو ولسوالیو کې فعاله سوي دي او دلته د ولس ته دا انشاءالله ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې به انشاءالله دلته هم دغه د دوی د مخابراتي سیستم تلیفوني سیستم انشاءالله فعاله شي. په میدان وردګ ولایت کې خلک داسې مهال د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي چې اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې 2 نوي د مخابراتي شبکو سایټونه فعال شول.